بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې یو څو ورځې مخکې مونږ ویډیو کړې وه د یتیمو ماشومانو نه، نو د هغوی سودا مونږ راغستې ده. رحماني ګل صاحب دکان دی، هلته راغلي یو، زمونږ سودا برابر ده. دغه سودا او د هغوی پیزار او د هغوی بنینونه زمونږ سره دي. دغه هلته وړو، راځئ مونږ سره چرته مزئ. دغه ویډیو تر اخره پورې زندگی کړو د لاچارو لویه خدایا، خو بیا هم ستا بندگی کړو. یا الله 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 د لاچارو لویه خدایا، مونږ ستا هم بندگان یو. د دې وخت هر زورور مونږه پرېښودي په میدان یو. د دغه ملګرو ډیره شکریا مینوالو. دغه یو څو ملګرو ته ما ویلي چې دا سودا یې اغستې ده او د هغوی ډېر چې ملګري د سره نر ولاړي، نو په یو ځای کې به هم نه پاتې به نه راځي. نو راځئ چې دغې ماشومانو سره اوس ملیو شو چې هغوی ته خپله سودا او خپل سامان هر څه حواله کړو. الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله تیروي دي دوی په عیشو په عشرت کې تل گزرانا، خیر کمری پاگاون کے یتیمانو غریبانو مونږه سیری گریوانو نا ګرځاو تل سادگی کړو. یا الله 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 تیروي دي دوی په عیشو په عشرت کې تل گزرانا، خیر کمری پاگاون کے یتیمانو غریبانو مونږه سیری گریوانو نا ګرځاو تل سادگی کړو. یا الله 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 نفرتونو پدی دور کی خو بیا هم دا سیغم خوارشتا دا ظالم خیتا تورا دا حیدر علی کرارشتا روی دی دوی پا عیشو پا عشرت کی تل گزران. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. تاسو ته مونږ ووایو چې زه هغه یتیمانانو وړلو هغه سودا او هغه بلوزونه او هغه پیزار هغه بنینونه هغه مونږ راوړل، دلته راغلو. د هغوی ځای ته دغه ماشومان دي، هغوی له هم دغه پیزار او د هغوی بنینونه او ټوپۍ ورکړې او جرابې او پیزار، او انشاءالله زمونږ به آینده دپاره هم دا کوشش وي چې مونږ دوی سره ودرېږو. دا واړه به په خپلو خپو باندې ودرول غواړي، ځکه چې دا واړه تر څو پورې په خپلو خپو نه وي ولاړ، نو د دوی ژوند به دغسې د ستونزو سره مخ وي.
نو کوشش وکړئ چې د دې وړو سره ودرېږئ. بار بار به مونږ راځو او د دوی پوښتنه او تپوس به کوو. ریاضه مونږ خو له دغه سودا راوړه او چې آینده دپاره هم څه ضرورت وي د دوی نو مونږ ته به بیا ووایي. صحیح دی انشاءالله بالکل وبه وایو چې څه ضرورت وي او تاسو به خبرو او د دې ډېره مهرباني د دوی سره مدد کول او چا چې څه مدد د دوی سره د پیسو په باره کې کړی یا پیزار په باره کې ویلی دی الله پاک اجر ورکړي او جنت الفردوس د خدای پاک نصیب کړي په دې دنیا چې څه خوشحالي نیک خواهشات یې الله پاک پوره کړي. ډیره مننه مینوالو. بس دغه دعاګانې دي تاسو ته به کېږي. چا چې هم د دوی سره دا ملګرتیا کړې ده ودرېدلي دي ورسره او په خپل چاپېرچل کې دغسې خیال وکړي ډېر واړه داسې چې هغوی دغسې خلکو ته پسخېږي ژوند یې ډېر ګران وي. نو کوشش وکړئ چې دغه بچې په زړه باندې دردمن نه شي، د چا پیزار د چا جامو ته خفه نه شي. نو کوشش به موږ دغه کوو چې دغه خوراکۍ موږ په کور باندې کوو او انشاءالله چې ستاسو څه هم یا به 100% هغې ځای ته رسي. دغه کوشش پې زمونږ ډېره مننه. د الله په امان. خوارشتا دا ظالم خیتا تورا دا حیدر